فابریکې ته راغلي وو چې دلته دغه وطنیو شیدو څخه خالص مستې کوچ او پیروی په لاس راځي. موږ ته تقریبا په دغې ورځو کې تر 2500 کیلو پورې شیدې راځي او په دې 2500 کیلو کې چې دی بیا موږ د کمرې په برخه کې ریاض مومن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوي وو. قدرمندو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې ختیځ لبنیات چې یو د ننګرهار ولایت د مشهورو تولیداتو څخه دی چې دغلته د کلي او ولسوالیو هغه خلک خپل کورنی محصول د غواګانو شیدې دغلته راوړي او دوی ورڅخه په مناسبه بیه اخلي تر څو دوی بیرته د بازار لپاره عرضه کړي. نو دغلته ماشینونه لګېدلي دي، د دې په واسطه ترې کوچ جوړیږي، پیروی جوړیږي، ماسته جوړیږي او بیرته د بازار لپاره عرضه کیږي. نو په نننۍ خپرونه کې دغلته راغلي یو د دې لبنیاتو د مسؤلینو سره، کارکوونکو سره او هغه وسایل چې دلته ترې مستې او کوچ په لاس راځي هغه به هم تاسو ته درښیو. تر وروستیو پورې زموږ سره ملتیا وکړئ. قدرمندو لیدونکو، ترڅنګ را سره د ختیځ لبنیاتو د سړې خونې مسؤل ولاړ دی. تاسو ګورئ چې دغه سړه خونه ده او دلته دغه ماسته ساتل کیږي تر څو خراب نه شي او بازار لپاره ښې او په ښه کیفیت سره عرضه شي. وروره سره ولاړ دی، ده سره به یو څو خوږې خبرې وکړو. وروره سلام، جوړ په خیر. خیر شي، مننه، تاسو ستړي مه شئ. ډېره مننه. وروره که ځان نه وپېژنئ تر څو لیدونکي دې هم وپېژني، ستاسو نوم مبارک؟ نوم مې صدیق الله دی، د ختیځ لبنیاتو د سړې خونې مسؤل یم. صدیق الله وروره، څنګه یې؟ کاروبار سره څنګه یې؟ ښه دی، کاروبار بیخي ښه روان دی، شکر دی سلام. که راته ووایې چې د ورځې په جریان کې به څومره دغه تاسو ته خو به شیدې راځي دلته که نه؟ څومره شیدې به دغلته راځي تر څو تاسو ته یې بېرته ماسته جوړوئ او بیا بازار لپاره عرضه کوئ؟ موږ ته تقریبا په دغې ورځو کې تر 2500 کیلو پورې شیدې راځي او په دې 2500 کیلو کې چې دی بیا موږ مختلف مواد دي که نه چې هر یو ونه تولیدوو، لکه ماسته دي، پنیر دی، کوچ دي، پیروی دی، د هر یو د دغې 2500 کیلو شیدو نه موږ جوړوو. او تاسو دغه ماسته بازار لپاره عرضه کوئ، دا پیک کوئ که سطلونو کې چې دی بار تولیدوئ بیرته؟ موږ سره په کوتیګانو کې چې دی 4 پیکه دي، 3 پیکه چې یو 200 ګرامه دي، بل 400 ګرامه دي، بل 800 ګرامه دي او سطلونه چې دی بیا 8 کیلو هم لرو او 6 کیلو هم لرو. لکه مشتریان د کومو ولایتونو څخه دغلته ډېر راځي؟ موږ ته چې دی کونړ، لغمان، کابل، موږ اکثریت دغه چې دی کابل نه هم شته دی او قراردادونه هم لرو په کابل کې، د کونړ کې هم لرو، دغې ولایتونه راځي. او څنګه ته خپل کاروبار نه بیخي راځي؟ ښه دی والله، شکر دی، راځي. لیدونکو لپاره څه ویل لري یا څه در سره یې مهرباني؟ نو
لیدونکو ته خو دغه وایم که چېرې د خپل وطن تولید استعمال کړي او د نورو څخه لاس واخلي، نو دا هم زموږ ګټه ده، هم د دوی ګټه ده، ځکه وطني تولیدات دي او د دې نه ګټه اخیستل ډېره ګټه لري. ډېره مننه وروره، خیر اوسې. دغه ورور تاسو ولیدو چې اوس دغه شیدې تازه راوړې، نو ډاکټر صاحب تاسو ولیدو چې دغه ټولې چک کړلې تر څو دغه شیدې رښتیا هم خالصې دي که نه دي. نو تر څنګ سره ډاکټر صاحب ولاړ دی، ده سره به هم یو څو خوږې خبرې وکړو. بخیر. وعلیکم سلام، مننه، په خیر راغلی. مننه، خوشحاله اوسئ. که لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ، ستاسو نوم مبارک. زما نوم ډاکټر عزت الله احمدي، د ختیځ لبنیاتو د فابریکې یو تن ډاکټر. ډاکټر صاحب څه حالات دي؟ کاروبار سره څنګه مصروفیتونه څنګه تېرېږي؟ الحمدلله، شکر د خدای دی، فضل د خدای دی، بس ژوند دی، روان دی، کار دی، بس کله ښه وي کله خراب. تاسو ته څه معلومات کېږي چې دغه ما خو اوس ولید تاسو هغه عملیه اجرا کړه که نه، چې دغه شیدې اوس هغه ورور تازه راوړې زرنج کې، او دا څنګه معلومېږي چې دا خالصې دي که نه خالصې دي، یا کیفیت یې څنګه معلومېږي دا؟ دلته خو داسې دی چې موږ ته د ولسوالۍ نه شیدې راځي، اول ټسټونه هلته په ولسوالۍ کې کېږي، زموږ کلکټور یې چک کوي، هغې نه بعد بیا دلته راځي، دلته موږ یې ټسټ کوو. نو دلته په لومړي مرحله کې دغلته عملاً چې تاسو ولیدله یو سیم ګورئ، زموږ فزیکي ټیسټ دی چې دلته موږ د شیدو رنګ، خوند، بوی ګورو، ځکه چې د شیدې رنګ، خوند، بوی نه موږ معلومېږي دا شیدې څه رقم دي، ښه دي او که خراب دي. او بیا پر دې کې موږ د الکول ټیسټ کوو، د الکول ټیسټ دی چې موږ د شیدو تیزابي حالت معلوموو، چې که چېرې ښه شیدې نو په خپل حالت سره پاتې کېږي په دې ټیسټ ټیوب کې، او که چېرې خراب شیدې نو هغه څه کېږي موږ بېرته مسترد کوو، راکوو، ځکه هغې نه موږ ته تولیدات لاسته راځي. شیدې مختلفې دي، نو داسې ورځې چې موږ 2000 لیټره شیدې راځي، داسې ورځې چې 2500 راځي، داسې ورځې چې 2800. نو مختلف فرق کوي، ارقام فرق کوي، ځکه چې هغه د ساحې نه شیدې راټولېږي نو ارقام یې فرق کوي، کله کم وي کله زیات وي. او د شیدو خو اوس دغه د فزیکي چک کولو مرحله خلاص شوه، دا به دې نه بعد چېرته پروسس کېږي او څه لپاره؟ چې کله دلته د ټیسټ نه شیدو پاس شو، بیا دننه ځي پلانټ ته، نو پلانټ ته هلته ځي، هلته بیا دا لومړی ریسپشن ته ځي، هلته چاڼېږي، د هغې نه بعد بیا پروسس ته ځي، پروسس ته بیا د اډر په مطابق باندې د پلانټ سوپروایزر د مارکیټینګ د اډر په مطابق باندې چې مارکیټ مسؤل ورته اډر ورکوي چې څومره تولیدات ورته دته پکار دي، نو په هماغه پلان باندې بیا مخې ته پروسس کوي. ډاکټر صاحب مننه، که لیدونکو ته څه ویل لرئ نو مهرباني.
مننه له تاسو نه هم چې زموږ فابریکې ته راغلی او زموږ د تولیداتو او همدارنګه زموږ د پروسس او د فابریکې څخه مو لیدنه وکړله. کور مو ودان خیر اوسئ. نو په اخر کې خپل ټول وطنوالو ته ما یو هیله د وطنوالو څخه دا ده چې دغه د بهرني تولیداتو په ځای خپل د وطن تولیداتو څخه استفاده وکړي، چې یو خانه به یې ګټه زموږ خپله وطن اقتصاد ته وي او زموږ د مالدارانو دغه غریب ولس ته به یې ګټه ورسېږي، او بل خانه به زموږ خپله وطني تولیدات په مصرف ورسېږي او فابریکه به هم په پښو ودرېږي. نو دغه یو پیغام زما خپل د ټولو وطنوالو څخه دی. مننه، خیر اوسئ. ټول ودان خیر اوسئ. ډېره مننه. پاتې شئ تر څو تاسو ته د فابریکې هغه نورې برخې کوم چې دغه شیدې پروسس کېږي جوړېږي او څنګه ترې کوچ په لاس راځي، څنګه ترې پنیر په لاس راځي، هغه ټول ماشینونه به هم زموږ سره ووینئ. د لیدونکو تر څنګ را سره د ختیځ لبنیاتو منیجر ولاړ دی. د په مرسته او کومک به مخکې ځو. دغه ټول ماشینونه چې کوم دی چې دلته دغه شیدې راځي او پروسس کېږي دغه به ټول له ده څخه واورو. منیجر صاحب تاسو ښه راغلاستو. سلیمان صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو ته ښه راغلاستئ. تاسو په خیر راغلی. کور مو ودان هر کله راشئ. دغه ماشینونه تاسو وینئ په تصویر کې. لومړی چې شوده راځي د ساحو سقال ته دغه کېږي، شوده ټیسټ کېږي. ټیسټ نه بعد چې دی لومړی همدې ریسپشن یا پذیرش خانې ته راځي. دلته وزن کېږي، تلل کېږي. هغې نه بعد چې دی بیا لومړي ټانک ته وړل کېږي. لومړی ټانک دی هغه ټانک چې دی دا شوده یخېږي. دا په دې خاطر دا کار کېږي چې دا شوده چې دی ټول په یو دم نه پروسس کېږي او د شوده چې دی خپل وخت میاد دی. نو په دې خاطر چې دا په تدریجي ډول لږ لږ پروسس کېږي، نو په دې خاطر دا هلته یخ سټور کېږي تر څو خرابې نه شي. د خرابوالي په خاطر باندې هلته ټانک کې سټور کېږي. بیا هغې نه بعد چې دی دویم راځي دغې ماشین ته. دغه د ټول نه بیا هغه د پروسس لومړۍ مرحله چې دا خپله پاسچرایزیشن مرحله وي. په دغه پاسچرایزیشن مرحله کې چې دی دا شوده چې دی دا هیټینګ ورکول کېږي تقریبا تر 15 یا 90 درجې پورې حرارت ورکول کېږي. هغې نه بعد چې دی چې ته غواړو دا بېرته سړي آن د سپاټ همدلته په همدې ماشین کې دا بېرته په سړلو باندې بېرته پیل کوي او بېرته سړېږي. د هغې نه بعد چې دی یو بل ماشین دی دغه مخکې ځو. دغه ماشین چې دی دغه دا چې دی دلته کریم سپریټر ماشین دی. دا د دې وظیفه دا ده چې په شودو کې چې دی فیټ دی یا شحم دی هغه د شودو څخه جدا کوي. لکه زیاتره مریضان لپاره چې دی دا زیات شحم لرونکي دغه چې دی دا ښه نه وي، شودې ښه نه وي. نو په دې خاطر دا یو ځل په دې کې کنټرولېږي. هغه څومره معلومه اندازه چې هغه پکې پرېښودل کېږي نور ته غسل کېږي. دا چې دی هوموجنایزر ماشین دی. هوموجنایزر چې ماشین دی چې د شودو کې مختلف ویټامینونه، پروټینونه، همدارنګه اوبه، همدارنګه فیټ، اس ان اف او داسې نور مواد شامل دي. دا هرې برخې ته خپله ورولي. دا داسې سره وهي. داسې معنا وي لکه مثال کور کې چې موږ مستې توم نه کړو هغې هغه فیټ سر ته راځي. ځکه فیټ چې دي هغه وزن کم لري سر ته راجمع کېږي. په دې کې چې وویل شي سر بیخ منځ کې یو ډول فیټ، یو ډول اس ان اف، یو ډول اوبه یا یو ډول هغه مواد چې دی ورکول کېږي. بیا نور مختلف ماشینونه دي چې مثلا په هغه سر کې چې دی د پنیر تولید دستګاه ده هغه اول سر کې، دې خواته چې دی شمړو تولید دستګاه ده، ورپسې چې راځي دې طرف ته چې دی دا د مستو تولید دستګاه ده، همدارنګه اخره کې چې دی بیا د شودو د تولید دستګاه ده. هغه چې دی پنیر دی، ورپسې شمله دی، شملې ده هغه چې دی چې جوسېږي دلته راځي. دا دواړه یو ماشین دی. دا د شمړو د پیک ماشین دی او دا چې مستو د پیک ماشین دی او دغه دې خوا چې اخري چې دا د شودو د پیک ماشین دی.
لیدونکو دغه کارکوونکي تاسو ګورئ چې اوس عملاً پنیر جوړوي. مخکې شیدو ته چې دی حرارت ورکړې د دې ماشین په ذریعه باندې او هغه شیدې بېرته یخې شوې، نو اوس ترې د ماشین په ذریعه باندې دغه پنیر په لاس راغی او پنیر جوړېږي. تاسو دغه کاریګر ګورئ چې عملاً دغه پنیر چې کوم په لاس راغلی پچیو کې بندوي تر څو بېرته کلک شي او بازار لپاره هم برابر شي. درنو لیدونکو تر څنګ را سره استاد ولاړ دی، تاسو ګورئ چې پنیر جوړولو مسؤلیت لري. استاد سلام، جوړ په خیر. وعلیکم وروره صحیح جوړ په خیر. نوم مې عطا الله دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. وروره که راته معلومات راکړې چې څومره وخت کېږي دغې لبنیاتو کې کار کوي؟ موږ دغه پوره 4 میاشتې کېږي وروره چې د لبنیاتو کې کار کوو. پخپله د پنیر مسؤل یم، پنیر جوړونکي. او که راته ووایې چې دغه شیدې چې پنیر دپاره آماده کېږي که نه تر پنیر چې درنه په لاس راځي دغه څومره وخت نیسي؟ دا ټول هلته پاو ملټې ورته پرېږدو، پاو 15 دقیقې پرېږدو ګرمایش او د هغې ته هوایان ته بیا توم ناچو، بعد د هغې نه بیا یخو د پنیر لاسه کې راوړو. یعنې ټوټل مکمل 15 دقیقې وخت نیسي چې د شیدو څخه پنیر په لاس راځي؟ 15 دقیقې وخت نیسي. او دا نور هم چې کېږدی چې کلک شي که نه برابر دی؟ هو دا برابر دی. د پرېږدو یو 4 ساعته پرېږدو، بیا مالګه کې اچو، بعد د هغې نه پیک کړو، بیا یخه خونه کې ږدو، بیا بازار دپاره عرضه کېږي. بازار دپاره تیارېږي بیا خبردار. قدرمندو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. د منیجر صاحب دفتر ته راغلی یو، د سره به هم مرکه وکړو. منیجر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. په خیر. ډېره زیاته مننه، تاسو ته ښه راغلاست. تاسو په خیر راشئ، هر کله راشئ. مننه، خوشحاله اوسئ. منیجر صاحب که لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ، ستاسو نوم مبارک. ډېره مننه، زما نوم خالد خان دی، د ختیځ لبنیات د فابریکې منیجر یم. تقریبا 6 کاله کېږي چې په دې برخه کې دلته دنده ترسره کوم. ډېر ښه. منیجر صاحب که راته ووایې چې ختیځ لبنیات خو ماشاءالله په ډېر کم وخت کې مخکې لاړ دي، مشهوره دي، نو طبعا لیدونکي به هم په دې تمه وي چې څومره وخت کېږي دغه جوړ شوی دی؟ دغه لبنیات د فابریکه چې تقریبا په 1990 کې بنسټ ډبره کېښودل شوې ده. په 1999 کال کې پس د 4 کاله د انسټالیشن د ماشینو دغه څخه نصب څخه دې په فعالیت شروع کړو، تر دې مهاله دوام لري. او منیجر صاحب که دا راته ووایې چې د ولسوالیو په ګډون تاسو سره په دې لبنیاتو کې په دغه فابریکه کې نور خلکو ته د څومره کار زمینه برابره ده؟ مطلب څومره کارګر تاسو سره په کار مصروفه دي؟ مونږ سره تقریبا په مستقیم ډول دلته 15 تنه دلته په کار دي، او غیر مستقیم تقریبا 15 نفر پورې چې دی دلته په کار باندې بوخت دي، چې هغه مثلا څوک شوده راټولوي، څوک شوده را انتقالوي او څوک یې خرڅوي. نو په مجموع کې یو مونږ سره فعلا دپاره 2000 نه تر 2500 کورنۍ په غیر مستقیم ډول دلته چې دی دې څخه مستفیدین دي او ګټه وړي. او تقریبا 1510 تنه چې دی، یعنې 1510 تنه چې دی په خپل نوم ثبت راجستر دی، چې د کوپراتیفونو په چوکاټ کې چې تقریبا 15 ولسوالۍ دي، کاما بیسوس، خود بټي کوټ او غني خیل. هغه 15 ولسوالۍ کې موږ د کوپراتیفونو جوړ کړي او په خپل نوم راجستر دي او موږ ته شودې. ډېر ښه. او دغه شودې د پروسس څخه وروسته مستې تر څنګ نور کوم شی بازار دپاره عرضه کوئ؟ کله چې دغه شودې راټولې شي، تاسو خپله په د نږدې څخه د فابریکه ولیده، کله چې شودې راټولې شي هغه ماشین ته ځي، ماشین کې چې دی په زیرش دغه ته ځي، هلته وزن کېږي، تلل کېږي. هغې نه وروسته چې دی بیا هر ډول ماشین چې دی بیل بیل پروسس لري، چې هغې کې د مستو ماشین و، د شودو د پروسس ماشین و، چاکه پروسس کېږي، قیماق پروسس کېږي، مسکه دلته پروسس کېږي، پنیر پروسس کېږي. همدارنګه پاستورایز شوده چې ورته وایي، چې هغه په ډبیو کې یا په پاکټونو کې چې دی جوش کېږي او بېرته یخېږي، پروسس کېږي. مجموع کې ویلی شو تقریبا 8 قسمه پروډکټ یا تولید چې دی موږ په دې فابریکه کې پروسس کوو. او بازارونه هم څنګه دي؟ د تېر په پرتله اوس بازار کې کوم تغییرات شته
زیاتوالی راغلی کموالی راغلی؟ متاسفانه به ووایم چې فعلا دپاره بازار یو څه مشکلاتو سره مخ دی. هغه ستونزه چې ده عمومي ده، همداسې ستونزه عمومي ده چې د خلکو د عاید سطحه لږ راټیټه شوې ده، لږ خلک بیکاره دي. نو دې وجې زموږ دغه تولیدات چې دي غیر د مستو شودو نه چې هغه هر ډول اشخاص یې خوړلی شي، که هغه غریب وي که مالدار یي، مستې هم ځان ته اخیستلی شي، شودې هم ځان ته اخیستلی شي ضرورت په بنا باندې. ولې دغه نور تولیدات که پنیر دی، همدارنګه که کوچ دی، که قیماق دی، دا چې د عموما هغه عاید لرونکي چې د هغې عاید سطحه یې لوړه وي، په لوړې کچه باندې عاید سطحه ولري، هغه یې اخیستلی شي. غریب سړی چې دی دغه تولیدات چې دی نشي اخیستلی ځکه هغه یې وس نه لري. نو فعلا دپاره چې زموږ مارکیټ یو څه ستونزو سره مخ شوی دی او امید لرم چې دغه بیکاري منځه لاړه شي، انشاءالله زموږ تولیدات هم څرخه کېږي. په همدې هیله منیجر صاحب که په اخره کې خپلو هیوادوالو ته څه ویل لرې نو مهرباني. ډېره زیاته مننه. زه یو چې د دولت نه یو خواست دی، دولت نه خواست دا دی چې دغه فابریکه، نه تنها دغه فابریکه د ختیځ لبنیاتو فابریکه، بلکې داسې نورې فابریکې دي چې په داخل د هیواد کې تولیدات ترسره کوي، د دې ملاتړ وکړي. د دې ملاتړ په دې معنی چې کوم تولیدات چې دلته تولیدېږي باید په خپلو اداراتو کې دې څخه استفاده وکړي. همدارنګه د ټولو مجاهدینو څخه ورونو څخه هیله کوم چې زموږ د تولیداتو څخه چې هغه مستې دي، کوچ دی، پیروی دی، یا د نورو فابریکو تولیدات دي چې په داخل د هیواد کې تولیدېږي، باید دې څخه استفاده وکړي. همدارنګه د عام ولس څخه مې خواست همدغه دی چې تاسو په خپلو ورځنۍ مصارفو کې کورنۍ تولیدات ته ځای ورکوئ. که هغه څه لبنیات دي، که هغه شات دي، که هغه نور تولیدات دي، باید چې په ورځني مصرف کې چې دی د خپلو کورنیو د تولیداتو ملاتړ په خاطر باندې دې څخه استفاده وکړي. کور مو ودان. ډېره مننه منیجر صاحب، خیر اوسئ، کور مو ودان. ډېره مننه. د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو خوږو لیدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ختیځ لبنیاتو څخه. که تاسو هم غواړئ چې ښکلې، تازه، خالصې او وطنۍ شودې او مستې وخورئ، کولی شئ د ختیځ لبنیاتو له محصولاتو څخه د ښارونو په دوکانونو او سټورونو کې استفاده وکړئ. تاسو عملاً ولیده چې موږ د فابریکې ته راغلي وو چې دلته د وطنیو شودو څخه خالصې مستې، کوچ او پیروی په لاس راځي. دغه هغه څه دي چې زموږ د وطن پرمختګ دی، زموږ د دهقانانو ورونو د کورنۍ محصولاتو مشهورتیا ده. تاسو کولی شئ چې د ښارونو په دوکانونو کې له یادو محصولاتو څخه استفاده وکړئ تر څو زموږ د وطن د پرمختګ باعث شي. د دغسې نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د لیدو مو ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ.